داسې د حوصلې غر، داسې د حوصلې والا مور تر اوسه پورې هیڅ چا هم نه ولیدلي. د دې یو څه کلیپس در سره شریکوم. یقینا چې په یو وخت وګورو نو د دې زوی په تابوت کې مړی پروت دی او بیا هم ورته د دې حوصله دومره لویه ده چې دا خاندي، یعنی په خندا باندې ده. او دی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د اخر څه بد کړي و آزاد سره، یعنی نوم ورله د قاتل نه ورځي، خو وایي چې اخر څه بدي کړي ورسره چې دی یې وژلو. بیا هم مور ده، د افسوس د درد خبرې خو به کوي خو په مخ باندې خندا خوره ده. یقینا چې یو عظیمه مور ده. منظور پښتین په خپلو خبرو کې ویلي و چې کله هم موږ د دې خوا راغللو او یعنی مړی مو ځان سره راوړلو او زه دې سره کله میلاو شم، دې ته مې وویلې چې ادې ګیلمن شهید شوی دی. نو دا په خندا شوله. موږ وایي داسې فکر وکړو لکه دا چې په خبره نه وي پوه شوي، یا ځینې وخت کې انسان داسې هم وایي چې کیدای شي مازغوی کار پرېښوي. نو منظور ویل چې زه ورته دوباره راستون شوم، بیا مې ورته وویل چې ګیلمن نه وفات شوی دی او هغه نور زموږ په منځ کې نشته. نو د دې حوصله چې کوم وه هغه یقینا چې د لیدلو وه، د اورېدلو وه چې دې دغسې په خندا باندې خبرې وکړلې او ویلې چې دا بچی ما قوم توقف کړی چې دا د قوم خدمت وکړي او د قوم دپاره د خپل سر په تلي کې کېښودو. نو قدرمنو بالکل د قوم دپاره سر په تلي کې کېښودو چې د نور څه مقصد هم نه و. نو اوس قوم ته هم پکار دي چې په ده باندې ننګ وکړي، د ده چې کوم قاتل دی هغه ونیسي او قانون ته یې وسپاري. که قانون ته نه وي نو خپله ورته سخته سزا ورکړي، ځکه چې همغه خبره ده چې سبا به هر کس راپاسي او هر چا سره چې ذاتیات وي نو وژني به. او دغسې د کار سړي چې دا په صدو کې بیا یو ځل پیدا کېږي، دغسې سړي به زمونږ د منځه وړي. نو د دې مور ته سلام دی، په دواړه لاسه مور ته سلام دی. دومره عظیمه مور، دومره عظیمه جذبه چې د یو خپل قوم په خاطر باندې هغې خپل زوی قربان کو او بیا هم هغې ته داسې څه پښیماني نشته دی او وایي چې دا خپل بچی ما د خپل قوم د خپلو پښتنو دپاره قربان کړی دی.